السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دروښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د فیسبوک اکاونټ ور ختم کړئ. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کولو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ ځکه موږ خپل چینل کې ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې جوړوو. نو ملګرو تر اوس که تاسو غواړئ چې د چا د فیسبوک اکاونټ ور بند کړئ نو ملګرو تاسو به راسئ خپل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. کله چې خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ دلته به تاسو راسئ د هغه خپل پروفایل ته چې رالاست ملګرو دلته به تاسو راسئ په داسي آل فرینډ باندې به یې وار کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ دلته فرینډز باندې دلته به تاسو ټول انډیوالان راوړئ. اوس که تاسو د هر چا ايډي ور بندول غواړئ خالي به د هغه سړي په ايډي باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو زما یو ملګری دی د برات اشنا په نامه ده زه اوس د دغه ايډي ور بندوم. نو ملګرو دلته به تاسو راسئ په دا مور باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دا مور باندې کلیک وکړئ دلته به کاپي لینک ټو پروفایل دا لینک به تاسو باندې کاپي کړئ. بیرته به په دا مور باندې کلیک وکړئ ګیو پیډ بیک اور ریپورټ دس پروفایل په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به ملګرو دلته راسئ پیک اکاونټ باندې به کلیک سره وکړئ دلته به تاسو سینډ کړئ. کله چې سینډ کړئ دلته به تاسو راسئ ریپورټ پروفایل به وي ریپورټ پروفایل سره دلته یو کوچنی ټیک مارک شان راځي په دې به ټیک مارک شان سره ولګوئ دغه رقم یې دلته ریپورټ کړئ. ملګرو چې دغه دلته تاسو ریپورټ کړله دلته به دا ايډي دلته ریپورټ شي. اوس به تاسو ډن کړئ. بیرته به ملګرو شاته ولاړ شئ شاته ولاړ فیسبوک آپشنز ته به راسئ. دلته به ملګرو یو آپشن وي د هیلپ اینډ سپورټ په نامه ده په دې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو راسئ ریپورټ ا پرابلم به وي. کله چې تاسو ریپورټ ا پرابلم ووایي دلته دوی تاسو نور آپشنان درکوي سمثینګ ایزنټ ورکینګ په دې به کلیک وکړئ. ملګرو کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو راسئ پروفایل ته او هغه لینک به دلته چیز کړئ پیسټ کړئ. کوم لینک تاسو هلته کاپي کړی هغه به دلته پیسټ کړئ او دلته ملګرو یو څه نور خط راځي هغه خط ما بل ځای لیکلی ده هغه خط به تاسو کاپي کړئ او دلته به یې چیز کړئ پیسټ کړئ. نو ملګرو دا خط ته دلته ما لیکلي دي سر ګور دا تاسو دلته کاپي کړئ. It is a fake account please I have a request from Facebook administrator remove the Facebook administrator that will remove as soon as thanks نو as soon as نو دا تھینکس ملګرو دا خط به تاسو کاپي کړئ دلته به تاسو راسئ هغه به چیز کړئ پیسټ کړئ. دا خط به ورسره ولیکئ او هغه به لینک به هم دلته پیسټ کړئ خط به هم دلته پیسټ کړئ دلته به تاسو سینډ وي. کله چې تاسو سینډ وي ملګرو ګوره پینالایزینګ بینګ ریپورټ روان ده. کله چې دا ریپورټ وسو نو ملګرو دلته به تاسو دا کم ايډي تاسو بندول غواړئ په 24 घंटे اندر کې کم ټیم اخلي زیات ټیم نه اخلي. تر 24 घंटे اندر کې کار څونه کم ټیم هغه کم ټیم به وي او زیات ټیم نه اخلي دغه ايډي به له ټوټل فیسبوک څخه څه شي ختم شي. نو ملګرو ګورو چې دا پینالایزینګ که چیرې دغه پوره سو نو په دې پوه شئ چې ايډي چې سوله په 24 घंटे اندر کې ختمه سوله. ملګرو نیټ یو څه سلو ده د دا وجې یو څه مسله کوي نو دلته یو څه انتظار ورته کوو. نو ګوره ملګرو کله چې دغه دلته تاسې وسي داسې وسي ریپورټ چې ډن سي ستاسو ټوټل فیسبوک اکاونټ بندیږي. بیرته به تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاصوئ خپل فیسبوک استعمالوئ. نو اوس په دغه پینالایزینګ ریپورټ چې هغه وسو نو اوس ملګرو په 24 घंटे اندر کې به هغه بیا ايډي له ټوله فیسبوک څخه ختم شي. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو زموږ ویډیو خوښه سوې او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو هر ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو میلاویږو په نورو ښایسته ویډیو کې د خدای په امان.